د افغانستان سرپرست حکومت وایي چې په تیرو 3 میاشتو کې شاوخوا 1.5 میلیون کورنیو او بهرنیو سیلانیانو د هیواد له سیاحتي سیمو څخه لیدنه کړې ده او ډیری کسان له خپلو کورنیو سره د سیل او چکر لپاره له خپلو کورونو وتلي دي. بامیان هم یو د هیواد له هغو ولایتونو څخه ده چې په دې وروستیو کې د سیلانیانو ورتګ د پخوا په پرتله څو چنده زیات شوی دی. دغه سیلانیان وایي چې پخوا د جګړو پر لار د غلو له کبله یې نشوی کولی چې بامیان ولایت ته د چکر لپاره راشي. محمد یونس له کابل ولایت څخه دلته بامیانو ته د چکر لپاره راغلی. نوموړی وایي چې په ژوند کې یې یوه لویه هیله دا وه چې بامیانو ته د چکر لپاره راشي. ټول ځایونه والا ډېر جالبه دي، دیدني دي، نو څوک چې نه راغلی باید یو ځلې راشي وګوري. نو دا ډېره ښه فضا ده، ښه داسې ځای ده چې ټول افغانستان کې نشته، داسې ځای چې یو ځلې هر څوک باید وګوري او چکر راسي. نورو هیوادوالو ته مې پیغام دا دی چې ښه فضا ده، ښه امنیت ده، دغه وخت نه استفاده کړي. هر چیرته چې نه تللی باید یو چکر لاړ شي. دلته راغلي سیلانیان د بامیانو له طبیعي ښکلا خوښ برېښي او وایي چې د بامیانو ولایت ټولو هغو سیمو ته یې سفر پرته له کومې ستونزې ترسره کړی چې یو وخت یې دلته د راتلو هیله وه. دوی که څه هم بامیانو ولایت کې له شته امنیت او ښه چاپیریال څخه خوښ دي، خو وایي چې حکومت باید دې ولایت ته له نورو هغو ولایتونو راغلي هغه لویې لارې ورغوي چې په تیرو کلونو کې د جګړو له کبله کندې کپر شوي دي. بس اول خو د ملګرو سره په چکر راغلو بامیان ته، بامیان مو لیدل، بیا راغلو بند امیر خواته. نو ټول پوهېږي چې یو سیاحتي ځای دی، یو چکر ځای دی. نو راغلو دا ښکلی بند مو وکته د ملګرو سره، بس ساعت هم تېر شو. بامیان کې ول نه د بودا مجسمې بوتونه چې دي هغه مو لیدل او نور دغه نور تاریخي ځایونه چې هلته دي کوم څنګ کې هغه ځایونه مو لیدل. بیا نو راغلو پلان هم د بند امیر خواته. حکومت باید ډېر پام وکړي دو ځایو ته، ځکه پوهېږي ځکه ډېر خلک دلته راځي همیشه. نو باید سړکونه ډېر جوړ کړي ځکه سړک ټول نه مهم دی. که سړک جوړ نه وي خلک په ارامه نشي راتلی، ازدحام کېږي. نو باید سړکونه سم کړي د حکومت او سړکو ته پام وکړي. سلما احمدي دلته په بامیانو ولایت کې د لاسي صنایعو هټۍ لري او وایي چې دې ولایت ته یې د خلکو د ورتګ له زیاتېدو سره کارونه د تیرو کلونو په پرتله ښه او زیات شوي دي. زه د بامیانو ولایت په مرکز کې د لاسي صنایعو دکان لرم. د پنجشنبې او جمعې په ورځ دلته بند امیر ته یې د پلورلو لپاره راځم. شکر د تیرو کلونو په پرتله مې کارونه ښه دي. پخوا ناامني، کورونا او نورې ستونزې وې، خو سږکال شکر زموږ کارونه هم د امنیت له راتلو سره ښه سوي دي. د سلما ترڅنګ دلته ډیری نور هټیوال هم خپلو کارونو زیاتېدو ته خوښ دي او وایي چې په تیرو کلونو کې ناامني زیاته وه او د خلکو ورتګ دې ولایت ته کم و. دلته د خولۍ، عینکې، سماوار او یو شمېر نور توکي پلورم. شکر دی، تر تیر کال مو سږ کال کارونه خوندور دي، مشتریان مو زیات دي الحمدلله. بامیان د تفریحي ځایونو، لرغونو اثارو او ښکلو منظرو د لرلو له امله د کورنیو او بهرنیو سیلانیانو د پام وړ سیمه ده او د افغان حکومت د یوې شمېرنې له مخې چې په دې وروستیو کې خپره کړې راغلي چې بامیانو ولایت ته شاوخوا 40,000 سیلانیان ورغلي دي چې شمېر یو ورځ تر بلې د زیاتېدو په حال کې دی او دغه راز د هیواد سیاحتي سیمو ته د خلکو د ورتګ له زیاتېدو سره د حکومت په عوایدو کې هم د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. احسان الله کریمي، CMG د بامیانو ولایت.